اسلامی حکومت اصول دي چې کفار با خپل رازونه منخای. د دې وجې نه زنانه په شریعت او په اسلام کې سربراه نشي ساتلی. که نوره داسې وکیله مکیله یا ججه سازي یې ځان له خبره ده، خو سربراه مملکت به نه سازي، وزیر اعظم او صدر به نه سازي. ځکه چې صدر سره او وزیر اعظم سره ملک اهم رازونه وي او زنانه رازونه نشي ساتلی. دلته زمونږ د قمقلو یو قمقلي کړی و، اوس بیا هم لا په هغې پسې خلک په چکر کې دی، بیا هم هغه را مخکې کوي او بیا هم هغې له چې کوم دی توجه ورکوي. او موږ چې کله پاکستان اټم بم ساز کړ نو دې مور او لور تللې وې لندن ته، نو هلته یې کفار ویل چې موږ به اټم بم ساز کړی. او که نه خبر خورول غواړې نو بس ښځې ته ووایي، نو په دنیا کې به خبر شي. رازونه داسې خلک به هم نه وزیر اعظمان کې چې هغه ستا د ملک رازونه نشي ساتلی، ستا د ملک رازونه خلکو ته ښایي، هغه هم